له هغې نه وروسته عیسی د یهودیانو د اختر په خاطر اورشلیم ته لاړ. په اورشلیم کې هغه ځای ته نږدې چې د پسونو د دروازې په نوم یادېده یو ډنډ دی چې په ارامي ژبه کې ورته بیت حسدا وایي او 5 دالانونه لري. په دې دالانونو کې زیات شمیر ناروغه خلک چې ړانده، ګوډان او شلانو پراته وو. هغوی دې ته انتظار کوو. چې په ډنډ کې اوبه وبهیږي، ځکه کله کله به د خدای فرښته دې ډنډ ته راتله او اوبه به یې بهولې، او هغه څوک چې به د ټولو نه مخکې ډنډ ته ښکته کېده نو د هر مرض نه به روغېده. هلته یو سړی و چې د 38 کالو راهیسې شل و. کله چې عیسی هغه سړی ولید چې د زیاتې مودې راهیسې هلته پروت و او په دې پوه شو چې هغه ناروغه دی، نو پوښتنه یې ترې وکړه، آیا ته غواړې چې روغ شې؟ هغه ناروغه سړي ځواب ورکړ، ښاغلیه، کله چې اوبه وبهیږي نو زما سره څوک نشته چې ډنډ ته مې ورښکته کړي. کله چې زه ور وخوځېږم نو بل کس زما نه مخکې ورننوتی وي. عیسی ورته وویل، پاڅېږه، خپله بستره دې واخله او وګرځه. هغه سړی سم د لاسه جوړ شو، خپله بستره یې واخیسته او روان شو. دا کار د سبت په ورځ وشو. نو د یهودیانو مشرانو هغه روغ شوي سړي ته وویل، دا د سبت ورځ ده، د سبت په ورځ تا ته روا نه ده چې خپله بستره یوسې. خو هغه ځواب ورکړ، کوم سړي چې زه روغ کړم ما ته وویل چې خپله بستره دې واخله او وګرځه. هغوی د هغه نه پوښتنه وکړه، هغه سړی څوک دی چې تا ته ویل چې بستره دې واخله او وګرځه؟ خو هغه سړی چې روغ شوی و نه پوهېده چې عیسی څوک دی، ځکه چې په هغه ځای کې ډېره ګڼه ګوڼه وه او عیسی ځان ایستلی و. وروسته بیا عیسی هغه سړی د خدای په کور کې پیدا کړ او ورته ویل، ګوره، اوس چې ښه شوی نو نوره ګناه مه کوه، که نه نو د دې نه به هم د زیاتو کړاوونو سره مخ شي. هغه سړی لاړ او د یهودیانو مشرانو ته خبر ورکړ، چا چې زه روغ کړی و هغه عیسی و. په دې خاطر چې عیسی د سبت په ورځ داسې کارونه کول، نو د یهودیانو مشرانو د هغه په ځورولو شروع وکړه. خو عیسی هغوی ته وویل، زما پلار تل داسې کارونه کړي دي، نو زه هم همداسې کوم. د عیسی په دې خبره د یهودیانو مشرانو هڅه وکړه چې هغه ووژني، ځکه چې یوازې دا نه چې هغه د سبت قانون مات کړی دی، بلکې په دې هم چې هغه خدای ته خپل پلار ووایو او په دې ډول خپل ځان د خدای سره برابر وګڼلو.